زه عبدالله د کوم خان زوی چې په چرای ماموریت نهم بلاک اوله کوڅه کې د خیاطۍ او رخپوشۍ دکان د اکبري او قریشي په نامه لرم. پرون یو کس د شاګرد په نامه زما دکان ته راغی. شاګرد په نامه چې نوم د شاګرد په صفت چې نوم مهران و زما دکان ته راغی او ویلې چې زه د شاګردۍ لپاره راغلی یم او غواړم شاګردي وکړم. نو ما ورته وویل چې ما ته ضمانت راکړه. ویلې چې اول مې کار چې کړه که چېرته زما کار ستا خوښ شو نو زه به مازدیګر تا ته خپل پلار یا کوم بل خپلوان راولم او تا ته به ضمانت درکړم. په همدې بهانه زما چې کله د کار ته کېنو د ماشین ته کېنو زما موبایل په دکان کې چارج ته ایښی و. ما ته مې زه تشناب ته لاړم او وروسته زما د تګ څخه د له دکان څخه وتی او موبایل یې له ځان سره ویستلی. دغه ده که نه